303 بس ته 303 او دا د کولنډیل سټیشن نه د میوزیم ته راځي. دا کې د کولنډیل سټیشن اجور ته ځي. اجور مشهور علاقه پاکستان کې خلک زیات پیژني. یو خاص وجه پوره قصه زه نه کوم. هغه مشهور اجور دی یو شخصیت ته وجه نه دا بس 303 دا د کولنډیل سټیشن نه چې کوم دی دا د رائل ایر فورس میوزیم ته ځي. دا د رائل ایر فورس میوزیم او دا پرې کړی دی رائل فورس میوزیم او فری اینډ دلته ځنن رالم د شپږ هنګر دی پدې کې دا چې کوم دی دا پدې کې ډېر زبردست او اسی میوزیم جو اسی اور صدا انګریزانو لیکل کار دی خو دا میوزیم نه دی پدې کې څه دوسر ډېر سپیشلایزد خلک دا دی دلته دغه لګولی ډېر مزدار دا د انټرنس دی په دې دغه کې دا ویلکم انټرنس رائل ایر فورس میوزیم دا وایي دی دا چې کوم دا دغه دی دا ډېر دغه دی دا وایي نه څنګه څه پیدا شوی په لندن کې د خو سره څه خوی پکې د وشکلو شته دا په موړه باندې وخته په دې غنو کې را روان دی دا د انټرنس زه په دې لار رالم او دې په دې راغی د سړي زوی دا دې دا دی رائل ایر فورس میوزیم انټرنس ویلکم دا لیکلی دی نو دی په دې موړه راکوشو دا چې کوم دی رائل ایر فورس سټوریز د فرست 100 years in 1918 او 2018 دا دی ډېر سره راغلی دی نو پکې خاندي هم او دا چې کوم دی د زما مرګره د بټن باندې زور کا او دا شیخ وخت ونیسه او دا بیا پوره تاته یو سټوري بیانوي دا یو دغه دی دام دی او دا چې کوم دی نو ویپن دی دا چې کوم دی جاز دو یو دغه دا جو کړی دی دا چې کوم دی نو دغه دی او چې دا یاره کم دی دا چې کوم دی نو دا پکې دا بمونه دي دا ناٹ فار فلای واشه دا بیسه دا راکټ دا سیزونه دي دا چې راکټ دا او دا په دې کې دا جاز دا وایي دی دا چې کوم دی نو جاز یو دغه دا کړی دی زه خو د دې په دې د په ایرفورس په کوم چې دغه د په دې صرف په دوه ټرمینالوجیز باندې پوهېږم چې یو ته وایي نو دا ته ایویشن وایي او بل ته ایویانکس وایي. ایویانکس چې کوم ایویشن چې کوم دی نو دا د کوم د باډي د سټرکچر دی دې ته چې کوم دی نو ایویشن وایي او ایویانکس بیا چې په دې کې دوه کوم برین ورکوي یا کوم دغه پکې ورکوي لکه دغه پکې آرټیفیشل انټیلیجنس پکې ورچوي نو دغه ته بیا چې کوم دی نو ایویانکس وایي. اوور راید لوډ انلوډ دا چې کوم دی نو دغه زه په دې نه پوهېږم داسې ایرفورس والو په دې پوهېږي خو دلته داسې دغه چې پورته نه لکه دا جهاز کې دغه راته شی هغه د هغې دا دی دا به چې کوم دی نو کوم چې د ایرفورس خلک دی هغه دې زموږ دا ویډیو دی ګوري هغولو مزه ورکړي دا د بم دغه یو قسم دی او دا دغه دی او داسې شی دا چې مخاله په یو پارټیکولر دغه باندې یو شی راغورځوي او دغه چترۍ شانته دی چې په هغې باندې دا دغه کړې ده زه په دې باندې خو داسې ذات نه یم خو زما خیال دغه دی چې دا په دې باندې پیراشوټ باندې چې کوم داسې یو شی سره دی دا افیکټس اف بمبینګ چې په یو ځای باندې بمونه ورتولی شي د هغې بیا سینې هغې دو دا دې څه مکینیک ډیمانسټریشن کړی دی دا وایي نه دا هم څه دی چې دا څه دغه دی دغه سور جاز وایي نه دا پکې داسې ډېر مزدار دی ډېر داسې سیمولیټر زون دا څه شی ټیک کنټرول او دا چې کوم دی څه دغه دی دا چیرې دا خو چې دا بنده ده ورته څه دغه لګولی په جاز کې خبره کوي چې دا دغه دی او دا دلته لیکلی دی پاور جیټس W2500 انجن دا په 1998 او 1939 پورې چې کوم دی دا استعمال شوي دي دا د هغې خبره کوي ډېر مزدار دا یا ګو دغه دا انجن دی دا ښایي دا دی او دا دی دا ماشومان راویستي دي ورچا خپل ریسکیو هلیکاپټر دی او دا چې کوم دی راکوي دی ورغی دننه ګوري او زه خو دننه دا دی دا دغه دی communication چې دی ماته ایکسپلین کولی نه شي هیز ا لاټ اف نالج دغه دی خو which language you speak? Portuguese. Huh? Portuguese.
Portuguese. Okay, Portuguese. Sorry, otherwise I would have got a lot from you. دا دله Portuguese اصله پدې کې لینډ غره لکه ماهر دې زمانه سړی درنده پوجيږي ټول مې پورو ولا کو کې نستو وتا پوښ زه خو دوه تکلیف نشم کولای ودري ولای دلته ورول دا مخه سی 130 چوته وي دغه بلاله مال ویډیو جوړول ګران دي دا دونه غټه دي چې سی وای دې ته ورنه ته اسان کار نه دی پوه شوې خو زه مو ته ورننه وځم دا ګورئ ورته دا د سی 130 ته ورننه وځم دا دونه دی چې څه وایم دا دې ته دا پرې کې سامان هم مړه کېږي او پرې کې دا دنده دونه بلا ده هغه دی او دا یې دی پوه شوې دا شی دی دا دنه یا څونه غټ دی زه که په اصلي کې نه نو په ډانچه کې خیاله که وګرځېدم ښه دا او دا دی کاکپټ ورته چې وایي هغه شی راووتم دا دی د کاکپټ دی دغلته چې کوم دی هغه پایلټ کښېني هغه کړی دی او دا د دې پورته یو ویډیو دا کړی دی د دې لپاره چې دا جاست پوره وایي نه کوي او دا ډېر ښکلی دا په دغه دا د دې جاز پوره وي چې کوم دی تاسو وایي دا د H1 ان هینګر 1 دا د دغه دی چې په کوم ایرپورټ هم دغه استعمال کړی دی هینګر 1 H2 ان هینګر 2 دا دغه دی پدې کې دا دوسه دا زاړه دغه خو دي چې کوم دا په ایرفورس کې دا سیزون استعمال شوي دي په دفتر کې یا په دغه کې دا وایي You enjoy the tea? Yeah. دا چې کوم دا یادای دا په 1911-14 کې دا چې دا جوړ شي او دا شی او دا چې کوم دا بلډینګ and industry به چې کوم دغه به اشاره دته د یو دغه څنګه دغه شو چې جازونو د یو انډستری یا د کاروبار دغه څنګه چې د کمرشل پرپس د پاره استعمال شو او دا دغه خینه او دا وینه د پروفیلر صدا دغه ډیمونستریشن کړي but I don't know to explain it so sorry او دا د دې جاز دا دغه کړي دا وینه دا چې کوم نه سنگل انجن دی دغه دی هغه دی او دا دی او پایلټ خوله دی دغه دی او دغه دی دا یو دا دی دا خوله دا انجن خوله بل دا دی دا ډېر مزدار دی او دا وایي نه او دا دو په یونیفارم کې خو ولې دا وایي نه او راکې دا بی فلایټ دغه ولاړ دی هغه دا چې لایف ان د فورسز دا وایي چې pilots and observers in the air could not do their jobs without a huge support network on the ground. Each squadron needed around 25 air crew and 175 ground crew to keep it operational. In the یو سکواډرن د الوزول لپاره دوله 15 چې کوم نه پایلټان پکار د پورته نه او 175 ویني تقریبا 200 کسان په لاندې په ځمکه باندې پکاري دا دغه کوي دا چې کوم نه په یې ریډ چې کیږي نه دی بیا چې کوم نه ډاون د پلین لوک سټایل از ویری ملټری ون یو خبره کوي چې بفور 1917 in the 1917 مکه women could only serve with the military as nurses and ambulance drivers.
به مونه خیمه پوه شوې او بیا چې کوم دی نو د دې Yeah, man, you are coming in my video, okay? دغه وینه هغه وینه دا به خو لغه اصلي جازونه بیا سم دغه کړي دي دا وینه مزدار دا واقعي دا جازونه دي دا زه پورته ورخېږم او تاسو ته ښیم او دا دغه چینوک هلیکاپټر چې کته دغه شی دا چې به 2005 کې هغه زلزله راغلې وه هغه امریکن دا راویستي او سامان به راوړو نو دا هغه هلیکاپټر دی چینوک دا د هغې دغه دی او دی پکې ناست دی هغه دی دا پکې څنګه یو پایلټ پکې ناست دی څه ته وایي دا هغه دی دا بیا دغه جازونه دي بیا پایه مثل دا هغه دی د هغې دغه دی تاسو ته ښیم لږ دا وینه او دا دا رایل ایر فورس میوزیم دا په نارت لندن کې دی کوم ځای دا دغه دی او دا ډېر زبردست دا هغه دی دا دی تاسو وینئ زه دا پایلټ پکې ډېره دلچسپي اخلي زه هم خوښ دي جهازونه ډېر زیات اوس دا هینګر 345 دغه پاتې شو دغه مونږ ګورو دغه ته ورننه وځو بیا به 345 دی دا خو واقعي داسې لکه چې داسې دی لکه ته چې چېرته هوایي اډې ته راننوتی هغه هم دی د دنیا د بې شماره جهازونه په دې کې ولاړ دي او که تاسو به زه کم ښیم دې کې وګورئ H3 او دا دونه دی دا هینګر 3 او دا اکیومولیټر ټرالي دا دی دا د کمې زمانې رایل ایر فورس او دا د کمې زمانې دی او دا د کمې زمانې دی دغه دا هینګر 4 په دې کې دا جهازونه ولاړ دي دا وینئ څه به یې وایي For your safety, surfaces around the site are being regularly cleaned. Should you wish to sanitize any area, please use one of our web dispensers. Thank you, and we hope you enjoy your visit. دا وینئ دا ډېر هټ جهاز دی چې دا څه بلا ده دا خو ډېر زیات هټ دی وینئ څه عجیبه دا داسې دا ګوره دی پکې دا خپل پیدایشي په لندن کې دی خصوصا څه وچکلی دغه پکې دی دا وینئ دا هلیکاپټر دی دا د مختلف قسم او دا یې دا وینئ او هغه وینئ دغه وینئ او دا چې دا دي F3 د دې اولنی شکل چې دی نو دا د انټرسپټر فایټر چې ورشي جهاز رامنې کوي دا هغه شی دی زه پکې دا دي دا وینئ دا دی او دا دی دونه دی دغه دکاندار په دا کې سامان نه چې اسونه دو دلته جهازونه کېښودي دا وینئ او هغه ته یو دا وینئ دا او دا دی
دا شاته دی دا چې کوم نه زه ورځم دې دا خیمه تاسو ته لږ ورخېجه باندې کې دوه مخه د دوه کړه ډسپلی هم کړی دا هم کنه دا د ویب فټډ ټو دس پینټم FGR2 are those Jews when the aircraft was in interceptor fight. This is the like the jazz the fighter jazz چې کوم نه کنه دا کې دا سیټ چې دا زینمو دا کومه او دا د څه دوه دغه دی په دې کې یو دا دی او یو په دې کې دا شاته سره بلم دی چې دا څنګه دی چې دا یو چې کوم نه دا استعمالي ګن استعمالي او بل جاز فلای کوي کنه څنګه قصه په دې نه پويګم خو دا په دې کې دوه سیټونه دي یو شاته دی یو دا مخې ته دی and then ما دې سړي ته پوښتنه he knows a lot. He told me that one seat is for the pilot and the other is for navigator. Navigator هغه سړي چې هغه لار ښيي چې ته دې طرف ته وړو دې ته وړو قبلې ته وړو خواته ته وړو دې دا دغه کوي but the modern day plane have need no navigator, huh? No. Carrier. Thank you. Hangar 3 4 hangar 5 په دې کې دا جازونه دي بلاګانی ولاړی بھائی دا څه بل شی دی بل دی پوښو پاتو سره ور کوټه بل دی او باقي دلته بل دی او دا دې دا بل دی هغه بل دی دغه بل دی سزانه ورته دا یو کس سر خوله دا او نور چې کوم دی دا ته ټوپ وهي چې یو ته ورسمه پرې ته کنه ورونه رسیدو جاز دی دا وای نه دا او دا چې کوم دی دونه د وزري دي او دا لاندې دی دا حل او دا چې کوم دی نو دا دغه وړي شي دونه دا د بمونه دي چې دا ویشه د بیا رواني او دا بیا غرب او دا غورځي په مخه باندې رواني دا کارپټ بیماری چې ستوي نه په دې جذبانی کیږي نو دا چې کوم دی نو هغه بلاله چې دا دغه دی دا پاتې زردي دا پورا دغه خوښم په ډېر دسه دا دې سر دی او دا په ګوره او د مخزي او هغه دغه یو پرده واقع بل پرده او دا لاندې د بمونه دی او دا دې چې دا سوم جوړای ښه دا بمونه دا کوي ولکان وي او دا دغه دی پریزما دا چې کوم نه او په دې کې دا بیا مخال دا ډسپلی هي د دې چې دلته کې دا بمونه بیا دلته کې دا کیږي دا چې کوم نه دی دا دغه چې دی دا سټوریج هغه دی چې کې دا لوډ کی او بیا چې کوم نه یو دا کوي دی دا بمونه دون بمونه دا اټ ټایم کیری کوي او بیا دا کوي دا امبولانس په تور باندې استعمالي دا کیږي دا هلوند موسکیټو اوکې دا دی خدا او پته دې ته ویډیو زخه جوړوم کړه خو دې وزارت دونه وګد دي چې سیوان چې تاسو نه بلاله دا شي دا وای نه دا دی باشي یا دا شي جاز دی چې هغه دغه شوی دی او یا پس دغه شوی دی او هغه دلته کې خو دی هغه حالي خو ولې دی چې دا دی دا دی دا دی او هغه دی او دا څه بشماره جازونه چې بای نو تاسو کم خیم پوښ دغه دی او دا دی دا ما تاسو زل بیا خو ولې دا تاسو ته او دا وای دا ناس ډېر غټ دا دلته چې کوم نه کوم چې د پایلټ دغه چیرې په پایلټ په دغه کې شو هغه چې کوم نه هغه اجکشن چې کیږي د هغه دغه چیرې بیا دا څنګه دغه کوي دا دی او ټایپ 7A او چیرې
جاز باندې وور یا دغه ولګي هغه بټن د به کې خړپو دا کرسۍ چې کوم دی نو پایلټ بهر را ګزار دا چې کوم دی ورخېږه دا جاز دی تاسو ته دا دغه نږدې نشي یاره دې کې دننه څه دی دا د دې ورکوټه شان سیټ دی دا